أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. دار سورة بقرة 280 نمبر آیت مبارکہ تلاوت شو. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ او کچرتوی تنگسیا والا قرض دارے فنظرتن الى میسرہ نو لازم دی انتظار کولا غتا تر وخود مالداری پوری وان تصدقوا او کتاسو صدقو کیا پا قرض داری باندے خیر لکم نغورداستاسو دفارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوہی گیا. دی آیت کی یو عام قانون بیانی یو سلی دے چی آغا قرضدار دے او مال اغور سر نشتا نو آغا تبا انتظار کولشی چی کل ور سر مال پیدا شو نو بیا بے ورکی کور سر پیدا نشو او پا دے حال کی مر شو قرضدار مر شو نو د چاچے پی قرض دے اغبتنا میراث والی که آغا مور سرنو نو دنیا کے بصبر کئی نو گورا یو مصیبتو پا دے قرضداری بانے ہو او بل مصیبتو پتا بانے دے نو صبر وکا اللہ رب العزت با د دې تعالی آخرت کې اولی بدلی هغه بدر کيو. خو یو خو نن سبا زمونږ استاسو زمانہ کې چې چا باندې قرض وي نو که ور سره نه نو ډیره بې عزتي خلک هغې کوي. بل طرف تا قرضدار چی وی کدا آغا وس کیگی آغا پا کی دومره ټول مټول کیا چی اگر چا پی قرض دے آغا پا دی بانے دیر پازاب کی. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. گورا یو تن دے ټول مال اغا نشی ادا کوله نو آغا تبا دمر اندازه بانے صبر کوله شی چی آغی اندازه مال ور سر راشی ستا قرض پی ادا کوله شی نو آغا بدر لدر کی. وَاتَّقُوا يَوْمًا او ویریگی داغی وردنا ترجعونا چی واپس بکلشی تاسو پی پائی کی للہ اللہ تا ثم توفا کل نفس بیا با پرور کلشی ہر نفس تا بدل داغو ما کسبت آغا عمل چی دکڑیوی وهم لا یظلمون او پدی بائی ظلمو نشی کے دے. اللہم قوینا پر رضاک واجرنا من خزی دنیا و عذاب الاخرہ. ماما ډیر وخت نه بیمار ته دعا ورته کې الله ولا صحت کامله ورکړي بیماری الله په صحت باندې بدل کړي. ډاکټر اسرار سم بیمار دي نور څومره بیماران دي الله ټول صحت کامله ورکړي.